یعنې جعلي اسنادونه امیګریشن دفترونو ته لیږلي چې کار دې راکړه دا اسناد دې ولیږه دغه اسناد دې ولیږه دا ټول فراد دی وروره دغه ټول سکیم د دغه څخه لرې اوسئ او دا شړل کېږي کوم حیوان نه چې دا راغلی دی نو دوستان په دغسې خلکو باندې غولېږي دغسې خلکو سره تماس نیسي چې زه ویزه درته درکوم زه اسناد درته درکوم زه دا دغسې خلکو سره تماس به نیسئ حتی که څوک درته وایي چې زه دا کولی شم دا کولی شم دا کولی شم سلامونه نیکلي دوستانو دا شاته تصویر تاسو کتلی شئ چې دا آیس له خوا نه دغه کس نیول شوی دی دا څوک دی او کوم ځای نه راغلی دی څه کاره و راځئ چې په دغه په تړاو خبرې وکړو دا کس چې دی اندیولاس راغلی و امریکې ته یعنې د ویزو باندې راغلی و او دلته وورستی شوی یعنې ویزې وخت ختم شو او بیا هم هغې نه وروسته بیا هم په امریکا کې پاتې و امریکې نه نوتلی او بل انساني قاچاق کې دی هم لاس درلوده او بل د اسنادو د درغلیو په طور هم د لاس درلوده یعنې جعلي اسنادونه امیګریشن دفترونو ته لیږلي چې مثال هغې له لارې وکولی شي چې دا یا په امریکا کې پاتې شي د هغې له طریقه وکولی شي چې ورک پرمټ یا ګرین کارت همداسې نور اسناد لاسته راوړي چې دلته پاتې شي او بیرته خپل هیواد ته ونه ګرځي نو په دغه صورت کې آیس دا نیولی دی او بندي کړی دی یعنې نیول شوی دی ډیټنشن هغه سنټر ته به لیږلی چې اوس به خوند ورته ورکړي چې مثال دلته څومره د باندې جرم ثابتېږي او څومره وخت به دا بندي پاتې کېږي او هغې نه وروسته بیا به هم او دا شړل کېږي کوم حیوان نه چې دا راغلی دی نو د دغسې خلکو سره مه ګرځئ د دغسې خلکو سره تماس مه نیسئ حتی که څوک درته وایي چې زه دا کولی شم دا کولی شم دا کولی شم هېڅ څوک وروره دلته څوک څه کولی نه شي امریکا ده دلته هر څه رسمي اداره شته دی قانون شته دی تاسو کولی شئ چې هر هغه څه چې لرئ خپله د اسناد لرئ دغه لرئ اوریجنل تاسو کولی شئ چې یو وکیل سره کېنئ یو وکیل سره مشوره وکړئ هغې نه وروسته وکیل درته وایي چې مثال دغه ستا کار په دغه شکل باندې کېږي او دغه ستا کار چې دی په دغه شکل باندې کېږي د چا په خبرو باندې مه غولېږئ د چا په خبرو باندې دغه مه کوئ اعتبار یا باور مه کوئ دلته ډېری خلک دي چې پیسو د خاطره اسکیمران دي پیسو د خاطره درته وایي چې زه درته دا اخلم زه درته دا اخلم زه درته دا اخلم دا ټول وروره خیال پلو دی دا وروره هېڅوک هم دلته نشي کولی دلته هر څه قانون دی دلته هر څه قانون موجود دی قانون له لارې به ته مخ ته ځې که چېرته ته قانون له لارې مخ ته نه ځې هم ستا هغه کوم چا سره چې ته معامله کوې هغه هم به نیول کېږي او څوک او دا ته چې کوم اسناد دې ورته ورکړي دي یا کوم پیسې دې ورته ورکړي دي تا هم نیسي په دغه جرم باندې ورکوونکي او اخیستونکي دواړه مجرمان دي نو د دغسې خلکو څخه لرې اوسئ دلته چې دی قانوني تګلاره ده که چېرته ته دلته اوسېږې 100 رقمه لاره درته وکیلان ښیي حقوقي وکیلان درته شته دي مهاجرت وکیلان درته شته دي درته وویلی شي چې مثال په دغه کوم ستا اسناد چې دی دغې لارې باندې کولی شو چې من دغه قانوني اسناد لاسته راوړو ستا اسناد باندې دغه لاره موږ تعقیب کړو دغه قانوني اسناد موږ ته لاسته راوړلی شو نو زیاتره دوستان په دغسې خلکو باندې غولېږي دغسې خلکو سره تماس نیسي چې زه ویزه درته درکوم زه اسناد درته درکوم زه دا درکوم دا ټول فراډ دی دا سکیم دی دغه څخه بیخي لرې اوسئ هېڅ چا سره تماس مه نیسئ که چېرته څوک نه پېژنئ حتی هغه ټلیفون ته یې ورته ځواب مه ورکوئ هر هغه څوک چې تا سره کار لري که د من دولتي دفترونه وي که دغه دا ټول تا سره رسمي د میل له طریقه میل درته لیږي رسمي میل درته لیږي اپوینټمنټ درته درکوي وخت درته درکوي ادرس درته درکوي هغلته به لاړ شي هلته به ډسکس وکړي هلته به مثال بحث وکړي هغې موضوع باندې خو دغه د ټلیفون له لارې مثال خلک درته وایي چې دا موږ ته راکړه کریډټ کارت دې راکړه ډیبټ کارت دې راکړه دا اسناد دې ولیږه دغه اسناد دې ولیږه دا ټول فراډ دی وروره دغه ټول سکیم د دغې څخه لرې اوسئ دغه کې وروره که ګیر شولی هم تا نیسي هم هغه بل کس نیسي سکیمرانو سره مجرمانو سره هیڅ کله اړیکه مه ساتئ هیڅ کله ورسره کومک و همکاري مه کوئ خپله وروره غریبي دې وکړه خپله خواري دې وکړه دلته وروره هېڅوک هم تا ته څه نه وایي چې که چېرته ته جرم نه کوې که چېرته ته کریمنل نه یې کریمنل هسټري نه لرې کوم غلط کار نه کوي آیس که چېرته دلته ګرځي راګرځي د هغه خلکو پسې ګرځي چې هغه مجرمان دي هغې جرم یې کړی دی هغې انساني قاچاق یې لاس لرله هغې همداسې نور شیانو کې چې مثال هغه د قانون د خلاف دی هغې کې لاس لري هغې د خاطره آیس ورپسې ګرځي او دا خلک نیسي او دی دغسې خلکو موږ ملاتړ هم کوو د دغسې خلکو آیس ملاتړ هم کوو چې د دغسې خلکو ورپسې وګرځي او دا ونیسي او دغه ځای نه وشړي
ځکه د دغه په سر مثال د نورو ښه خلکو نومونه بد دي، د نورو ښه خلکو ویزا، د نورو ښه خلکو اسنادونه تر اوسه بند پاتې دي، خاص دغه د اسکرمرانو د خاطر دغه د جعلي اسنادو چې څوک لګي د دغه خلکو من هیڅ کله ملاتړ نه کوو. من د آیس ملاتړ کوو چې دغه خلکو او پسې وګرځي، ونیسي او ولچکې کې او زندان ته ولېږي. بیا هم مننه دوستانو، دغه ما پوهاوی ما ویډیو ده، دا کولی شي چې نورو دوستانو سره شریک کړئ او دا کوم حقوقي مشوره نه ده. تاسو کولی شئ چې که چېرته بیا کوم مشکل لرئ دغه لرئ خپل مهاجرتي وکیلانو سره وګورئ، هغوی به لازم مشوره تاسو ته درکوي. بیا هم په خدای مسپارم، ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. په خدای مسپارم، سلام علیکم.